آیا ویښتان مو له وخت څخه مخکې یعنې په ځوانۍ کې سپین شوي دي او ورته ځورېږئ چې دا ولې نه پوهېږئ چې مخ یې څه رقم ونیسئ نو دغه ویډیو ستاسې لپاره ده. ګورو زموږ په ټولنه کې دا یو کانسیپټ ډېر عام شوی ده. که چا ویښتان سپین شي ورته وایي چې دا ویښتان وباسمه ځکه دې سره ویښتانو شمېر ډېرېږي. دا کانسیپټ غلط دی. دې سره د سپینې ویښتانو شمېر نه ډېرېږي ځکه هر یو ویښته ځان ته یو ریښه او فولیکل لري. کله چې ته ویښته وباسې کیدای شي هغه ویښته په ځای یو بل سپین ویښته ریګرو شي بېرته راوځي یا وده وکړي. خو نقصان یې صرف دا ده که ته بار بار سپین ویښتان وباسې دې سره به ویښتانو حجم کم شي، شمېر به یې کم شي، ویښتانو فولیکل یا ریښې به ډیمیج کړي، تخریب به یې کوي، بالاخره به ویښتان ټول توی شي او ګنجی به شي. وخت څخه مخکې یعنې په ځوانۍ کې د ویښتانو د سپینېدلو چې کوم لاملونه دي دا موږ په 2 برخو ویشو. یو لامل یې داسې دی چې هغه موږ نشو موډیفای کولی، نان موډیفایبل ده، په کې هیڅ کوم بدلون او تغییر نشي راوستلی، بس څه رقم چې وي هغه رقم به د ویښتان سپینېږي، یعنې حل لاره یې نشته. دویم ډول فیکټرز چې دي هغه موډیفایبل دي، یعنې هغې لپاره موږ تداوي لرو، حل لارې لرو، چینج کولی شو، بدلون پکې راوستلی شو. اول راځو جینیټک ته، ارثي. که چېرته د ویښتانو د وخت څخه مخکې د ویښتانو د سپینېدلو لامل ارثي وي، یعنې ستاسې په کورنۍ کې دا ستونزه وي، ستاسې په مور پلار کې والدینو کې دغه مسله وي، د ویښتانو د وخت څخه مخکې سپینېدلو لپاره مو جینونه په کورنۍ کې ګرځي، نو بیا د دې حل لاره نشته ځکه ساینس په دې باندې تر اوسه پورې څېړنې روانې کړي، سره کم د دې مخه ونیسو، خو اوسه پورې حل لاره نه ده پیدا شوې ځکه موږ خپل والدین نشو بدلولی، موږ خپله کورنۍ نشو چینج کولی. ځکه څېړنو ښودلې ده چې د چا وخت څخه مخکې یعنې په ځوانۍ کې ویښتان سپینېږي، د دوی په کروموزوم نمبر 6 باندې IRF 4 په نوم جین موجود وي چې هغه د دې باعث ګرځي چې د دې شخص ویښتان وخت څخه مخکې سپین شي. نو که چېرته لامل جینیټک وي نو حوصلې سترې کوئ، ستر حوصله ولرئ، برداشت یې کوئ، زغمئ، ډېر ځان مو په تکلیف کوئ. دویم لامل چې دا هغه موډیفایبل لاملونه دي، هغه لاملونه چې پکې موږ بدلون راوستلی شو. پکې نمبر فرست ده نیوټریشنل ډیفیشنسي. که چېرته ستاسې وجود د ویټامین B12، ویټامین B12، فولیک اسید او بایوټین او ویټامین D، E، زنک، کاپر او اوسپنې کموالي سره مخامخ شي، دا د ویښتانو د وخت څخه مخکې د کمزوري کېدلو، ماتېدلو، تویدلو او د سپینېدلو غټ لاملونه دي. ځکه زموږ د ویښتانو ریښې چې دي دا د میټابولیزم له لحاظه ډېرې فعالې دي، نو دغه موادو ته ډېر زیات مقدار کې اړتیا لري، او که چېرته دغه مواد په وجود کې کم شي دا د ویښتانو له وخت څخه مخکې د سپینېدلو باعث ګرځي. حل لاره یې څه شی ده؟ موږ باید داسې غذا وخورو چې پکې دغه مغذي مواد موجود وي، خاص کر ویجیټیبل، سبزیجات، غوښه، مایان، شیدې، په دې کې دغه ویټامینونه موجود دي. بیا خاص کر کوپر چې دا بیا په وچو میوو کې، بادامو کې او انجیرو کې زیات موجود دی، نو د دې خوړلو سره وجود کې به دغه مغذي موادو مقدار یو څه نه څه سټیبل شي، ثابت به شي. دویمه خبر دا چې ځینې سپلیمنټس دي هغه موږ استعمالولی شو، ځینې درمل دي چې استعمالولی شو چې په دواخانو کې مختلفو نومونو باندې راځي. خو که چېرته تاسې د شکر مریضان وئ، نورې سیستمیک ناروغۍ ولرئ او یا هم د پښتورګو اړوند ناروغۍ ولرئ، نو یو ډاکټر سره په مشورې باندې بیا ملټي ویټامینز سپلیمنټس استعمالولی شو. دویم لامل چې د هغه سټریس ده. سټریس یا ټینشنونه یا روحي فشار دا هم د ویښتانو د وخت څخه مخکې د سپینېدلو غټ لامل ده. مخکې مې ویلي وو چې په سټریس کې ټینشن واقع د وجود کې سمپتاټیک سیسټم فعاله کېږي چې له وجې یې بالاخره د ویښتانو په ریښو کې یو ډول حجرې دي چې هغه تور رنګه ماده تولیدوي چې ویښتانو ته رنګ ورکوي، میلانوسایټ نومیږي دا حجرې. نو دغه ډېر زیات ټینشنونو سټریس له وجې مو بالاخره د میلانوسایټ حجرې چې دي دا کمیږي او تخریبیږي، له وجې میلانین رنګه ماده، تور رنګه ماده کمیږي، ویښتان مو له وخت څخه مخکې سپینېږي. نو ښه خبره دا ده چې سټریس او ټینشن دا منیج کو، د دې لپاره حل لاره پیدا کو. نو که حل لاره پیدا شي نو دغه حالت یو څه نه څه ریکوریبل د ویښتانو بیرته توریدلی شي. دریم لامل چې د هغه سموکینګ ده، سیګرټ څکول. په هند کې انډین ډرماټولوژي جورنل دا یو ریسرچ څېړنه خپره کړې ده، ویلي دي هغه خلک چې سیګرټ څکوي په دوی کې 2.5 چنده د وخت څخه مخکې ویښتانو د سپینېدلو چانس ډېر وي نسبت هغه چاته چې سیګرټ نه څکوي. ځکه چې کله یو څوک سیګرټ څکوي د دوی په وجود کې کیمیکلز تولیدېږي چې د موږ فری ریډیکلز وایو، دا راځي د ویښتانو فولیکل یا جرړې ختموي، همدارقم میلانوسایټ حجرې ختموي، ډیمیج کوي، له وجې ویښتان له وخت څخه مخکې سپینېږي. نو سیګرټ څکولو څخه ډډه وکړئ. څلورم لامل چې د هغه ډایز دي، داسې پروډکټس دي، داسې رنګونه او مواد استعمال په ویښتانو باندې د سټایل په خاطر دا هم د ویښتانو د وخت څخه مخکې د تویدلو او د سپینېدلو باعث ګرځي، نو دې نه هم ډډه وکړئ. او پنځم لامل چې د سن ریز یا د لمر وړانګې دي. لمر ته که چېرته د یو چا ویښتان بار بار مخامخ کېږي نو لمر کې مضرې وړانګې دي چې هغې ته الټراوایلټ A او الټراوایلټ B وایي، دا هم په پوستکي او هم په ویښتانو باندې منفي اغېزې لري چې له وجې ویښتان له وخت څخه مخکې هم تویېږي او هم له وخت څخه مخکې سپینېږي هم. او نورې ناروغۍ دي وجود کې لکه د تایرویډ غدې اړوند ناروغۍ هم د دې لامل ګرځي. نو موږ ته پکار دي چې د دغو که چېرته لاملونه مو موډیفایبل فیکټرز وي د دې لپاره حل لارې پیدا کړو، نو ویښتان به مو له وخت څخه
څخه مخکې نه سپینېږي او که چېرته لامل یې جینټیک وي نو بیا هغې لپاره فی الحال کومه خاص حل لاره نه لرو.